په کابل کې د میرمنو د افغاني جامو جوړولو یو تولیدي شرکت 50 میرمنو ته د کار زمینه برابر کړې ده. د پښتون په نوم دغه تولیدي او سوداګریز شرکت له یوې میاشتې راپدې خوا د کابل ښار د 500 فامیلۍ څلور لارې ته څیرمه نوی فعال شوی دی چې ګڼې افغاني ښځینه جامې پکې په ښه کیفیت سره جوړیږي او خرڅلاو ته یې وړاندې کوي. دلته تقریبا 50 کسان ده کارمند او په دې کې زیاتره چې دا خزینه ده چې ټول بخښونه کې د مونږ خزینه ده او نارینه ډېر لږ ده چې په خیاطۍ کې په فروشندګي کې د مونږ په مالي حسابونو کې په دفترداري کې په ټول کې خزینه ده زیاتره د مونږ خزینه کارمند ده. کومې میرمنې چې په دغه شرکت کې کار کوي خوښي څرګندوي چې د یو مناسب کاروبار زمینه ورته برابره شوې ده. هغوی د میرمنو لپاره د دا ډول نورو کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کوي. خواست من می است که به خانم های یک موقع کاری جور کنه و کار فراهم کنه به طبقه اوناس. په دغه تولیدي شرکت کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو پخوانۍ او دودیزې جامې په ښه کیفیت سره جوړیږي. مسئولین وایي چې د بازار په کچه یې بیې هم ټیټې دي. ما اینجا لباس های عروسانه داریم، دخترانه داریم، لباس های کوتاه داریم، دراز داریم، دماله‌دار داریم، هر نوع لباس داریم. دا د مونږ د ټول خلک نه همدا غوښتنه ده د مونږ افغانان نه چې همدا غوښتنه ده چې د بهرنۍ شیان مصرف لږ کړي د مونږ خپل وطن تولیدات استعمال پکې ډیر کړي په دې چې د مونږ وطن ته ګټه ده خلک ته منافع وشي په دې چې د بهرنۍ شیان چې خلک نه اخلي داسې بې حجاب شی یا هر رقم شوی دا د مونږ کوچیانه کمیسونه هم ماشاءالله ډیر با حجابه ده هم فرهنګي شی ده هم ډیر ښایسته شی ده. د افغاني کلتور او پخوانیو دودونو د ساتلو او ودې لپاره دا ډول فعالیتونه رغنده رول لري چې بازارونو ته د بهرنیو هیوادونو د کلتور او جامو په ځای د خپل هیواد دودیز لباسونه د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي.